بسم الله الرحمن الرحیم د ډومبي جنگ عظیم باره کې یو ویډیو موږ مخکې کړې ده. اوس د دویم جنگ عظیم باره کې ده. دویم جنگ عظیم کله شروع شو، د څه وجې نه شروع شوی او بیا په دې کې دننه هسکه حالات وو او اخره کې د دې نتیجه سره وخته. راځئ چې ځان ته خبر کو. نو وجه خدا وا چې جرمني، نو ګورئ جرمني کې په 1933 کې د 1923 نه هټلر هلته کې چې کوم دی نه حکمران شو او هټلر چې ډیر زیات مشهور دی او د دویم جنگ عظیم میجر کریکټر دی، نو هغه د جرمن نیشن پر ذهن کې دا خبره کینوله چې وی د جرمن آر د سپریم نیشن آف د ورلډ، لکه موږ د دنیا د ټولو نه اعلی نسل یو، نو موږ سره دا وی هیو د رایټ ټو لیډ د ورلډ، موږ سره دا حق دی چې موږ ټوله دنیا لیډ کو او د سپر پاورز سټیټس انجوای کو. نو د دغې د وجې نه هغه جرمن نیشن چې کوم دی داسې رابیدار کو، فوج له ټریننګ ورکو، هغه یو جنگجو او ډیکټیټر او امیر او ډیکټیټر چې کله کومو ملکونو کې راغلي دي نه جنګونه یې کړي دي، نو هټلر دکه د دې لپاره چې ټول یورپ چې کوم دی خپل انډر راولي، ټوله دنیا خپل انډر راولي، د دغې لپاره دا جنګ شروع کو. په پولینډ لومبۍ حمله وکړه او د پولینډ د حملې نه پس برطانیې او فرانس په جرمني باندې حمله وکړه. نو بس د هغې نه پس د هغې نه د یورپ او بیا د ټولې دنیا جنګ جوړ شو. دا داسې یو جنګ و چې په دې جنګ کې 100 کروړو خلکو جنګ کړی دی. نو لکه په ډومبي جنګ عظیم کې موږ ویلو چې 2 کروړه خلکو حصه اخیستې وه، دې کې 10 کروړ وه او 13 ملکونو په دې جنګ کې حصه اخیستې وه. دا ګورې د هغې زمانې خبره ده چې کومو زمانه کې لکه انډیا، پاکستان، بنګلادیش هم ملک نه حسابېده بلکې دا برټش راج و. نو که چېرته د اوسنو ملکونو په حساب سره شي نه دا بیا ډېر زیاتو ملکونو حصه اخیستې ده. څه کم 100 ملکونو به خامخا یي یا سره پاسه 100، نو 13 ملکونو پکې هغه زمانه کې حصه اخیستې وه. دا جنګ د هغې بل جنګ نه په دې باندې بدل و چې په دې کې هوایي جهازونه اوس ایرفورس پکې حصه واخیسته، او بل په دا جنګ د هغې جنګ نه په دې باندې ډېر زیات تباکن شو چې په دې باندې کې امریکې د ایټم بم یوز وکړو او په جاپان ایټم بم یې وغورځولې. دا جنگ د اتحادي او د محوري طاقتونو په منځ کې چې دوه ډلې وي او دا یې نومونه ورته ورکړي دي، د هغې منځ کې وشو. الایډ پاورز چې وو نو هغې کې برطانیه وه، فرانس و، روس و، امریکا وه. دې جنګ کې هم په ډومبي وخت کې چې کوم دی نو امریکا د جنګ حصه نه وه. 1942 کې یعنې د جنګ د شروع کېدو نه 3 کاله بعد جاپان چې د دغې زمانې یو ډېر غټ طاقتور ملک او یو بدماش ملک و، نو هغې جاپان د خپل بارډر نه په زرګونو کیلومتره لرې د امریکې په یو بندرګاه باندې سی پورټ پرل هاربر باندې حمله وکړه او د امریکې ډېر زیات جهازونه یې تباه کړل، ډېر خلک یې وله مړ کړل. نه امریکې په ریاکشن کې په جنګ کې بیا حصه واخیسته. ښه د محوري طاقتونه چې دی نه جرمني د هغې لیډینګ نیشن و، جاپان ورسره، ایټلي و ورسره، نو دی جنګ کو. او دا چې کوم دی نو یو ډېره چې دا چا جنګ ګټلی دی نه داسې ونه، بلکې د جنګ 6 کاله جنګ کې په ډومبي 15 کاله کې جرمني او جاپان ټولې دنیا ته ښکارېده چې دی جنګ ګټي. جاپان دومره غټ طاقت کې و چې چین د هغوی په قبضه کې و. چین څو پیرې ته چې کوم دی په دغه صدای کې قبضه کړی و. ښه دغه شان چې دی نو جاپان برما باندې حمله وکړه او برما یې د انګریز نه واخیسته. انګریز دې ته تیار و که چېرې جاپان په انډیا باندې حمله وکړي نو که بنګال رانه اخلي وادي خلي، خو چې نور انډیا وانه خلي. سوچ وکړئ چې جاپان څومره غټ طاقت و. بل طرف ته جرمني، نو جرمني ټول یورپ چې کوم دی تقریبا ټول یورپ یې قبضه کړی او دا برطانیه او فرانس یې مولی و. روس باندې حمله وکړه او دکه د هغې دپاره غلطي جوړه شوه. روس ورسره چې کوم دی وار تکنیک وچلو او په خپل ملک کې دننه تر ډېره حده پورې چې کوم دی دننه را پرېښودل. مطلب دا دی دی چې روس فوج مخکې او دی ورپسې، او چې کله د جرمني فوج یو ځای کې چې کوم دی نو پړاو واچو او د دوی مازغو کار وکړو، نو دا د دوی نه غلطي شوې وه. دا یو وار ټیکټیک و چې روس یوز کړی. د روس ته ډېرې زیات یخنۍ د وجې نه او د دې د وجې نه چې دوی اوس ډېر لرې تلي وو، جرمني پسې یې د شانه چې کوم دی نو ویپن سپلای هم نه کېده او فوډ سپلای هم نه کېده. نو جرمني په روس کې ډېر زیات خراب شو او دغه د هغوی د شکست غټ وجوهاتو کې یو غټه وجه ده. نو ورپسې چې کوم دی نه دا خبره ده چې دا چې څنګه مونږ ووایو چې 10 کروړو خلکو په دې جنګ کې حصه اخیستې وه، نو اموات په هم ډېر زیات دي. 2 کروړ 40 لاک پکې فوجیان مړه شوي دي، 2.5 کروړه فوجیان پکې مړه شوي دي او 15 کروړه سیویلین انوسنټ معصوم خلک چې کوم دی بې ګناه خلک پکې مړه شوی دی. نو په دې جنګ کې
تقریبا دا 1.5 کروڑه خلک مړه شوي دی او هغې بل جنګ کې چې کوم دی نه څه کم 2 کروړه وو نو دا ډېر زیات تباه کن و ښه ورسره چې کوم دی نه د دې نتیجه دا راووته چې محوري طاقتونو شکست وخوړ جرمني 2 ټوټې شوه چې نیمه د روس قبضې ته لړه نیمه د الایډ پاورز قبضې ته لړه جاپان باندې امریکي اټم بم وغورځولې جاپان سرنډر شو بالکل چې کوم دی نه ډېر زیات په خراب حالت کې تاسو دین اندازه ولګوئ چې بډومبي 4 کاله کې پاکستان چې نوې ملک جوړ شوی و خپله یو مالت ټیک نه و نو فوډ سپلای چې کوم دی نه جاپان ته کړی وای امدادونه یې وله لیږلي او د دې نه پس دکه چې کوم دی نه ټرننګ پوینټ و چې کله په جاپان باندې اټم بم یې وغورځېدې او هغه تیار شو چې سرنډر شي بس اټمي دور شروع شو په دنیا کې دا د دې جنګ نتیجه ده او اوس تر اوسه پورې صرف امریکې سره اټم بم و بیا روس او چین او برطانیې فرانس نورو ملکونو هم جوړ کړل ورسره چې کوم دی دنیا د ملټي پولریټي نه بای پولریټي ته راله ملټي پولر ورلډ هغې ته وایي چې په دنیا کې د 2 نه زیات سوپر پاورز دي او بای پولر هغې ته وایي چې 2 سوپر پاورز دي نو دا نور ټول د جنګ د وجې نه تباه شو یورپ تباه شو نو د هغې نه پس امریکا او روس پاتې شو نو د امریکې او د روس په منځ کې کولډ وار د سرد جنګ آغاز شو سرد جنګ څه ته وایي په دې باندې به یو ویډیو بیا انشاءالله تاسو سره شریکه کړو اقوام متحده جوړه شوه او د اقوام متحده د جوړېدو مقصد دا و چې دنیا د داسې یو تباکن جنگ نه بیا بچ کی او چې کوم نور جنگونه دي چې د هغې هم مسلې دي د هغې حل راوباسي او هغه سټاپ کړي ورسره چې کوم دی نه دا کا چې د برطانیې د فرانس او د دې ملکونو د جرمني د ایټلي د دې ملکونو د کمزوري کېدو سره چې د دې ملکونو په قبضه کې کوم ملکونه ونه هغه آزاد شو نو په درزنونو باندې نوي ملکونه آزاد شو ډي کالونایزیشن وشو په دنیا کې دغه د ورلډ وار 2 باره کې یو څو خبرې وي نیکسټ ویډیو کې به بل ټاپک سره راځو موږ سره اوسئ ډېره مننه